یونیسف وایي د افغانستان اسلامي امارت ژمنه ورسره کړې چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د پکتیا بڼوال وایي سږکلي د مڼو حاصل د تیر کال په پرتله ښه دی. د پښتون غږ درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ستاسې پام راړوم د دې ساعت دوه تازه او مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي د افغانستان اسلامي امارت پر سره ژمنه کړې چې ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت پر سره ژمنه کړې ده چې د نجونو ته به د زده کړو اجازه ورکوي. د یونیسف اجرایي مرستیال عمر ویلي طالبان ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او دغه ښوونځي به پرانیستل کیږي. نوموړي چې تېره اونۍ کابل ته راغلی و اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو سره یې په دې اړه ګټورې خبرې کړې دي او هغوی ډاډ ورکړی دی چې نجونې به ډیر ژر بیرته خپلو زده کړو ته ستنې شي. عبدي د طالبانو له قوله ویلي چې اوس مهال د افغانستان په 34 ولایتونو له ډلې په 15 ولایتونو کې نجونې ښوونځیو ته ځي او په پاتې ولایتونو کې به هم د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره پر طرحې کار روان دی. او په یو بل ښه خبر کې به واورئ چې د پکتیا ولایت بڼوال وایي سږکلي د مڼو حاصل د تیر کال په پرتله ښه شوی دی، خو د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې نورو هیوادونو بازارونو ته یې په لیږد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغوی وایي په تیرو کالو کې حاصلات په ځانګړي ډول مڼې د دولت په مرسته ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لکه هند او عربي متحده اماراتو ته د هوایي دهلیزونو له لارې لیږدول کېدي او په بدل کې د پام وړ ګټه ترلاسه کوله. هغوی وایي سږکال د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو پر وړاندې د شته ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې تازه میوې بهرنیو هیوادونو ته ولېږدوي. درنو لیدونکو دا د دې ساعت تازه خبره ده. همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.